السلام علیکم زما ګرانو او زړه ته رانږدې مینهوالو سلامونه ته مو هرکلی کوم. خوښ شوم چې له تاسو سره په یو بلې نوي او په زړه پورې ویډیو کې سره یوځای شم. ډېری دوستانو موږ ته دا جوابونه رالیږل چې موږ ته د یوټیوب چینل موږ څنګه ایډیټ کولی شو. نو تاسو عزیزانو کوشش وکړئ تر څو چې زه تاسو ته دغه ځای ته ځان رسوم. تاسو کوشش وکړئ زموږ د یوټیوب چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ د ګنټې نښان چې د راتلونکي ویډیوګانو هم تاسو خبر شئ. لومړی به ورځو تاسو خپل یوټیوب چینل خلاص کړئ. کله مو چې د خپل یوټیوب چینل ته خلاص کړئ د ځان سره نو هغې نه د بعد به تاسو دغه سیټینګ کلمه علامه چې دا سیټینګ ده دغه سیټینګ به وهئ. کله مو چې دغه سیټینګ ووهه یا کلیک مو وکړه نو هغې نه د بعد به نه ده تاسو به ووهئ دغه د قلم نشان داخلي هسته چې ده د نوم ته مخامخ د خپل چینل نوم ته مخامخ دلته راغلی دي مثلا فرست نیم او لاست نیم. فرست نیم کې تاسو خپل نوم تغییر کړئ، مثلا د لیکمه خان او لاست نیم کې لیکمه جان. نو دا به وکیږو خو متاسفانه زما خپل یوټیوب چینل چې 3 ځلې تبدیل شوی دلته ماته لاندې میسج هم راکړی دا وایي ټری نیم چینجز allowed every یعنې 90 ورځې 90 days یعنې 90 ورځې تاسو کولی شئ چې دغه 90 ورځې بعد زه کولی شم چې د خپل یوټیوب چینل ځان سره تغییر کړم. نو انشاءالله زه به راتلونکي خپل یوټیوب چینل افغانستان ټیکنیکل کوم. نو تاسو کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ د ګنټې نښان ووهئ چې د راتلونکي ویډیوګانو هم خبر شئ. او که چیرې مو د موږ ویډیو خوښه شوې وي ویډیو د ځان سره لایک کړئ تر څو چې نور ملګري مو هم خبر شي. او بیا د هغې نه بعد کله مو چې نوم تغییر کړه د هغې نه بعد دغه وکې ووهئ. کله مو چې وکې ووهله نو هغې نه بعد بیا ستاسو نوم تغییر شي خو زما نشي تغییر کېدلی. خیره بخښنه غواړم نو تاسو دغه خانچان وکې کړئ او بس تغییر به شي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. تاسو کوشش کړئ تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ د همداسې به زموږ د یوټیوب چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ.